در سالهای پسین زنان نقش چشمگیر در حکومتداری در افغانستان داشتند. میزان مشارکت زنان در حکومت بیشتر شده. در این مدت زنان از وزارت‌ها گرفته تا سفارتخانه‌ها و ولایت‌ها را اداره کردند. اما پرسش اینجاست که چقدر این نقش سازنده و یا هم سمبولیک بوده. نقش زنان در حکومتداری افغانستان، نمادین یا سازنده. خوش آمدید به جرگه آزاد BBC. من درخشان صدیقی هستم. له اتلس کلونو وروسته لا هم په حکومت کې د ښځو د ونډې په اړه اندېښنې شته، خو پرمختګونه د پام وړ بلل کیږي. سهم زنان در خدمات ملکی به 27% میرسد و زنان در این مدت 3 وزیر زن، 2 سفیر و چندین معین در کابینه حکومت هم داخل هستند. اما حکومت افغانستان میگوید که تا سال آینده این سهم را به 30% افزایش میدهد. پر همدې مسلې بحث کوو. درې درانه میلمانه دي راسره، د کار او ټولنیزو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د طبي شورا مشره میرمن نسرین نوریاخیل صاحب، د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون کمیشنر او د تعیناتو د بورډ مشر نجیب امین صاحب، او د مشرانو جرګې او د سولې د عالی شورا غړي میرمن ګلالۍ نور صافی صاحب، درې واړو ته ښه راغلاست وایم. و یک شمار زیاد از اشتراک کننده های ما هم که از نقاط مختلف افغانستان در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردند زنان هستند. تا اینجا در پیوند به نقش زنان در حکومتداری گفتمانی داشته باشیم. شما را خوش آمدید میگم به جرگه امشب. برنامه را با شما آغاز میکنیم آقای امین. در ابتدا میخوایم یک تصویر کلی از وضعیت زنان شاغل و مخصوصا زنانی که در حکومت مشارکت دارن تا یک معلومات تازه هم بر ما و هم بر بیننده های ما باشه. بسیار تشکر. سلام به حاضرین در تالار، میهمانای گرامی و پرزنترهای محترم برنامه. من میخوایم که صحبت خود با این پیام شروع کنم که امسال خوشبختانه یک سال فوق العاده خوب بر خانم‌ها در خدمات ملکی افغانستان بود. ما در سال گذشته 22% خانم‌ها در سکتور خدمات ملکی داشتیم که خوشبختانه در یک سال که سال 1397 است در اینجا 5% افزایش در سهم و اشتراک زنان در خدمات ملکی واقع شد و ما حال 27.33%، نزدیک به 27.5% خانم‌ها را در خدمات ملکی با خود داریم. خانم نسرین، در میان نفوس 31 میلیونی افغانستان 15 میلیون زنان هستند. چقدر فکر میکنین که نفوسی که سهمی که حکومت افغانستان 30% بر زنان مد نظر گرفته و سهم فعلی زنان در خدمات ملکی و در کابینه حکومت چقدر به لحاظ کمیت میتونه یک تناسب مناسب باشه؟ تشکر. ما با عرض سلام به حضور خواهرای محترم و میمانان گرامی و اعضای محترم پنل امروز. واقعا پیشرفت‌های خوبی در بخش زنا، در بخش ازی که در لیول های مختلف سیاسی اجتماعی حال مشارکت خود دارن و خوشبختانه کنه به 27.5% رسیده که یک پیشرفت واقعا بزرگ است. ولی قسمی که ما میفهمیم زنان نصف نفوس جامعه هستند. در حقیقت اگر یاره به 50% نرسانیم مانع ازی که 50% نفوس مملکت سهم نداره. بنابراین سهم از یازی باید بیشترتر شود، این کافی نیست. ولی موضوع مهم این است که ما باید در سطح سیاسی، در سطح اقتصادی، اجتماعی ما مشارکت خانم‌ها را داشته باشیم که خوشبختانه شروع شده و من تشکر میکنم از حمایه حکومت که واقعا یک حمایه خوبی برای زنان دادن و حمایه واقعی دادن. متاسفانه با یک احصایه که من یک وقت از وزارت معارف شنیدم 90% خواهرای ما بیسواد هستند. مسئولیت اجتماعی خانم‌ها بسیار زیاد مهم است. ډیر تشکر اوریاخیل صاحب. په دې جزئیاتو به وګورئ د چاپیریال باندې ښځو ته څومره مساعد دی برابر ده، مثبت امتیاز هم ورکول کیږي. هغه باندې وروسته امین صاحب خبرې وکړي. اوس د صافی صاحب ستاسو نظر هم که واخلو، څه ډول درته بریښي د ښځو ونډه په حکومت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو تاسې درنو حضور ته. متاسفانه افغانستان د داسې حالت کې دی، ټول وایي چې وروسته د جنگ هیواد دی، زه وایم یو هیواد دی چې تر اوسه پکې جنگ دوام لري.
او د ښځو شتون 28% ښه رقم دی فعلي شرایطو ته، اما بیا هم موږ څنګه چې همیشه دعوا کوو چې موږ نیمه د ټولنې نیمه برخه یو او باید موږ هم دا رقم په لیاقت باندې راشو. دا چې بعضې وخت فعلا د موجوده شرایطو په اساس باندې بعضې امتیازات قایلیږي ښځو ته، د مثبت تبعیض چې ورته وایي، دا ډېر یو ښه خبر دی، ولې چې ښځې تر اوسه هغه موانع چې په مخکې شته دي هغه لا تر اوسه بیرته شوي نه دي. هغه رقم لاسرسی چې مثلا یو نارینه د ځان د رشد لپاره لري هغه ښځو ته هنوز میسره نه دي. دغه تبعیض باید هنوز په نظر کې بله دا تبعیض باید دغه مثبت زه فکر تبعیض کوم دوام هنوز وکړي. په دغه فعلي شرایطو کې باید دوام وکړي. فکر څو چې کوم موږ که وشو تبعیض کولی نه د دغه 28% نه 10% ته اقلا ورسېږي. فکر کوئ تاسو مثلا د ولسي جرګې غړي وایاست په تېرو 2 دورو کې که دغه مثبت تبعیض یا دغه اساسي قانون کې 25% صرف د ولسي جرګې د غړو لپاره ښځو ته ځانګړې شوې، که دا قانون کې دا ماده نه وای فکر کوئ دغه فیصدي په دې اندازه نه وه؟ بالکل که دغه امتیاز ښځو ته نه وای زه مطمئنه یم چې ډېر محدوده ښځې به توانېدلې وای پارلمان ته لار او پیدا تر کله به کړي. دوام غواړئ چې ورکړي؟ موږ باید دغه خبرې ته شرایط برابر کړو چې بې د تبعیض نه هره ښځه وشي کولی خپل په مټ یو مقام ته ورسیږي. حالا وقت را میگذاریم به اشتراک کننده ها. اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دسته خود بالا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. صدقه خانم هستم از ولایت سرپل ولسوالی بلخاب. از دولتمون و از نفرایی که به دولت کار میکنه، از آقایون خانمایی که اینجا تشریف آوردن و نفرایی که دوردسته هستن اطراف، خواهشمندیم که به امکاناتای اونا زیادتر رسیدگی شود. تشکر بسیار زیات. امین صاحب دغه اطرافو کې لا هم وایي وضعیت همغه ډول دی. 18 کاله مخکې کوم وضعیت و، دا ټول کار چې ویل کېږي د ښځو د حقونو دپاره یا د ښځو د کار دپاره دا په دې لویو ښارو کې سوی ده. څه ډول وضعیت رښتیا هم په کلو کې بدلون راغلی که نه؟ اوس محال د افغانستان د حکومت د خوا نه د محلي اداراتو د انکشاف کړنلاره او تګلاره تصویب شوی چې په خپله ولسمشر هغه تدوین کړی او کابینه د افغانستان هم هغه تصویب کړی. نو پس له دې نه به د افغانستان ولایات په اولویتو کې وي. د افغانستان د خدمات ملکی د انکشاف د خاطره یو مخصوص ستون هلته جوړ شوی، یو مخصوص بخش هلته جوړ شوی. زه به وریاخیل صاحب نه که وپوښتم دوی پخوا د کار او ټولنیزو چارو وزیره وایاست، کلو کې کار کېده د ښځو دپاره؟ تر هغه وخته چې ما د هغه وزارت مسئولیت درلوده دومره ډیر کار ورته نه ده سوی، ځکه چې موږ تاسې ټول پوهیږو دا یو څرګند حقیقت ده چې واقعا په لوی ښارو کې کارونه سوي دي د ښځو لپاره. مګم کلیو بانډو ته تر اوسه پورې کار نه ده سوی چې هغه د ډاکټر صاحب هم ویلې چې نوې ستراتیژي او پالیسي ورته جوړه سوې ده. نو خو تمه له تاسو څخه وه همغه مهال کې ستاسو ولې نه ورته کوو؟ بالکل له موږ وه. موږ د اصلاحات اداري له کمیسیون سره ډېرې نږدې اړیکې درلودلې، په دې هم کار کوو. موږ یو برنامه په خپل وزارت کې درلوده په نام د وومن اکنامیک امپاورمنټ چې د موږ وزارت د هغه کوارډینیشن درلوده. دې کې یو وزارت سهم نه لري، دې کې تقریبا ټول حکومت باید سهم ونیسي، یعنی هر وزارت خپل رسالت لري. از برنامه هایی که به عنوان تبعیض مثبت و هماهنگی بیشتر خانم رویا خیلی صحبت کردن، یاد میشه از تقریبا تمام برنامه هایی که حکومت بر زنان درست کرده چقدر بر زنان تونسته موثر واقع شود و خود زنان راضی بودند دقیقاً از این برنامه ها؟ خب قسمی که ما تجربه ولایت داریم و خصوصا در ولسوالی ها یا قریه های دوردست اگه بگوییم بر خانم‌ها ما با بسیار جرأت میگم که بسیار زیاد کار نشده. در ولسوالی های بسیار نزدیک به جز چند معلم و یا دکتر قابلی اگر ما ادارات محلی ببینیم، در اداره که مثلا ولسوال باشه یا مامورینش باشه اینا بسیار کم هستن، بسیار کم هستن. من از ولایت بلخ نمایندگی میکنم. ولسوالی بلخ یک ولسوالی بسیار نزدیک است که 20 کیلومتر در 20 دقیقه آدم میرسه از مرکز شهر. هنوز دوتر یک ولسوالی که آدم چشم دید خودم میبینه که به جز معلمین و چند نرس قابلی که در شفاخانه کار میکنه، در اداره حکومت محلی بسیار کم خانم‌ها دیده میشه. بیشتر این توقع کار از چه کسی میره؟ از خود حکومت یا بیشتر از نهادهایی که زیر ربط هستن و کار میکنن برنامه؟ از همه توقع از همه میره، از نماینده از ولایت گرفته تا به والی که نماینده رئیس جمهور در ولایت است. نماینده بلخ برای بانوان بلخ چه کار کردید؟ گفتم از همه باید توقع شود. ما اگر مثلا در امتحان که اشتراک میکنن اقلا
حقش تلف نشه. حقا ما نمیتونیم که یک خانم مثلا برسانیم به این سطح که او آماده ازی شود که به امتحان بره و امتحان موفق شود. اینجا مسئولیت حکومت است که باید برای شرایط میسر شود برابر مرد تحصیل کنه، برای شرایط میسر شود که تجربه کاری به دست بیاره. متاسفانه در افغانستان حکومت‌های محلی استبداد میکردن. معمولا کسایی رو مقرر میکنن که مورد علاقه خودشون بودن. معلوم دار بعض نهادهای هستن که در مرکز خوش هستن، در مرکز کار کنن، حتی فعالین حقوق زن یا نایفا انجیوهایی که برای زنا کار میکنه، وزارت زنا، اینا معمولا تمام پروگرامشون در مرکز ولایت است و مردمی که در دورتر از مرکز ولایت زندگی میکنن بالکل بی بهره هستند. ممنون. بدون شک یک تفاوت میان زنان روستایی و زنانی که در کلان شهر و شهرها زندگی میکنن، یک تفاوت خیلی بزرگی وجود داره که خانم رویا خیلی هم برش اشاره داشتن. خیلی خوب است که ما یک خانمایی را از نقاط مختلف افغانستان، حتی از دوردستان با خود ما داریم و فرصت را برشان میگذاریم. خانم نازیه ماهمند از ننگرهار اینجا در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردن و مایک را در اختیارشان قرار میتم تا خانم نازیه بیشتر از همون مشکلاتی که در ولایت خودشان مخصوصا بیشتر برجسته است و به عنوان از او رنج میبرن به او بپردازن و بیشتر به همون مشکلاتی که خودشان به عنوان یک دختر خانم دست و پنجه نرم میکنن. سره لدی چې د هیواد په اساسي قانون او دغه راز په نورو نافذه قوانینو کې د ښځې او نارینه ترمنځ د حقوقو برابري په بشپړه توګه جوته شوې ده، خو بیا هم ولې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي؟ نو لکه څنګه چې موږ او تاسې د ښځو پر وړاندې د یو لړ مشکلاتو لکه د زده کړو څخه بې برخې کېدل په کوچنیوالي کې، د انجونو واده کول، د په بدو کې د انجونو ورکړه، همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی، بې احترامي، زور زیاتۍ، جنسي تیرې او همدارنګه د کار او وظیفې پر وړاندې خنډونه د نارینهو لخوا زورونه او دې ته ورته د نورو ستونزو شاهدان یو. د دغې ستونزو د سطحې د راکمولو لپاره آیا تر اوسه پورې کوم عملي ګامونه پورته شوي دي او آیا هم که چېرې تاسې په خپلې طرحې یعنې خپل نظریات د دغې ستونزې د کمولو په هکله لرئ نو هغه څه دي؟ سپاس. نوم مې سپېڅلې ده او تخلص مې ځاځی ده، د ځاځی ولسوالۍ نه یم، ځکه زیاترین مشکلات چې دي په مرکز کې ښځو ته ونډه ورکړل شوې ده، مګر په ولایاتو کې خصوصا په ولسوالیو کې د ځاځی ولسوالۍ د مکتب د نشتون سره مخامخ ده. هلته د هلکانو مکتب شته تر 12مه پورې او د جنکیانو مکتب تر 6مه پورې ده. او په پکتیا ولسوالۍ کې بالکل ښځې په دولتي اداراتو کې ونډه نه لري. آیا تاسې د دې لپاره کوم د حل لاره لرئ او که نه؟ سپاس. وریا خیل صاحب مهرباني وایي دا اوس هم لکه دغه پام ورته کم ده د ښځو ته، خصوصا په ولایتو لرې منطقو کې د ښځو د حقونو ته پام کم ده بخاطر د نازیه جان د دې سوال مورد کې باید وایم چې هغه چې د خپل اساسي قانون حقوق مساوي کړي، هیڅ نوع تفکیک نشته د ښځې او د نارینه ترمنځ. دا تفکیک شرایطو په موږ راوستلی، دا 40 کاله جنگ په موږ راوسته، خلک بې سواده سوه، امنیت خراب سو، ځکه د ښځو حقوق هم پښو لاندې سو. متاسفانه ما پیشتر هم ویلې، مخکې مې ویلې چې دا چې موږ اوس یو څو ښځې په یو څو پوستو کې مقررو، دا بنسټیز به وي مګر ډېر زیات نه ده. بنسټیز کارونه هغه دي چې ټول مملکت ته وسي، مخصوصا په لرې پرتې سیمو کې. هغه چې نازیه جانه وایي، هغه چې سپېڅلې خور وایي چې تحصیل زمینه باید مساعده سي، ښځې چې باسواده سي خپل حقوق پیژني، خپله مخکې ځي، هر بخش کې ښځو ته ضرورت سي، استراتیژي ورته جوړه سي. نو د هغې دپاره دا د هر سکتور د هر وزارت وظیفه ده چې د حکومت یا د دولت چتر لاندې کینی، یو منسجمه واحد ملی پالیسی په هر برخه کې د ښځو د پرمختیا لپاره جوړه کړي. ما برای اینکه از نقطه الف به نقطه ب برای بیشتر شدن سهم زنها، برای دادن همون نقش کلیدی که زنها واجد از او هستند، برای اینکه از این نقطه به نقطه دوم بریم، یک مقدار کارخانگی زیاد داریم باید رو انجام بدیم. یک پروسه پیوسته است، متاسفانه گاهی وقت بسیار آهسته می باشه، کار داره، زحمت کار داره. همین قسمی که وزیر صاحب اشاره کردن باید کلگی دست به هم بته، باید برش استراتژی داشته باشیم. خوشبختانه ما پالیسی انکشاف سهم زنان را داریم که امو در حقیقت نقشه راه است بر ما. این حال دو دانه قدم بسیار عمده است که اکثرا در دنیا از جمله شرایط اولیه برای انکشاف زنان در سکتور خدمات ملکی حساب میشه. قدم اولیش مسئله خود محیط فرهنگی کار است. فامیلا اطمینان پیدا کنن که دفترها جای مسئول هستن برای خانم‌ها، برای مادرها، برای خواهرها و اینا بتونن با تمام ظرفیتی که دارن اوج شرکت کنن. مسئله دوم مسئله یک گزار است همکارا دوستای عزیز که ما باید از حالت نیروی فیزیکی که
متاسفانه یا خوشبختانه بگویم مخصوص طبقه ذکور است در تمام دنیا، از این حالت گذار پیدا کنیم، به یک حالت نیروی ذهنی بریم. یعنی ما باید نیروی تولید ما نیروی ذهنی باشه. ما به جای ازی که دیگه باز به مسئله و به پاور به قدرت ضرورت داشته باشیم، باید فکرها کار کنن، باید فکرها بتونن تولید کنن، باید فکرها بتونن انگیزه ایجاد کنن. برای برآورده شدن هر دوی از چیزایی که ایجابات خدمات ملکی خوب است، یک مقدار کارهای در حکومت شده. من نمیگم که کارها تمامش کافی است و نمیگم که کارها در یک شبه کل چیزا رو تغییر میده، ولی در 3 مرحله مهمه که برای جذب خانم‌ها است. اینا کارهای کلان امگیر است، مخصوص کابل نیست. اگر در پکتیا، اگر در پکتیکا، اگر در نیمروز، اگر در زابل، اگر در وردک، اگر در بامیان و در هر جای افغانستان یک خانم پیدا شود که با این معیارها برابر میشه، 100% استخدام میشه در خدمات ملکی افغانستان. دغه چاپیریال ډیر مهم ده او د لکه څنګه چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړل که په ولایاتو کې د امنیت له اړخه مساعد نه کیدای شي. یو دلیل دی چې ولایاتو کې د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې کمه ده. ذهنیت څومره بدل شوی د صافي صاحب د ښځو د کار په تړاو باندې له کورنۍ که سړی شروع وکړي څومره کار شوی ده په دغه اتلسو کلو کې؟ وایم چې کار شوی دی، اماده چې موږ وایو چې دغه برخه کې د دود همدغه برخه کې کار شوی دی. مثلا کلینیکونه موجودیت یو ذره بهتر دی د سابق نه، مکتبونه ډیر شوي دي، هر چی رشته، اما تر اوسه ذهنیتونه نه دي آماده شوي. د ډیرو مشرانو ډیر تعمیرونه جوړ کړل د 20 منزلو پورې، اما هغه فکري دغه اوس هم دغه مشران چې ډیر په تلویزیونو کې نمونه یې ګوري، ډیر هغه دي هنوز هم د هغې ښځه اجازه نه لري د هغې مخکې خبرې وکړي. بسیار زیاد تشکر. خیلی کوتاه آقای امین هم چیزی اضافه میکنن؟ بله، کارهای به خاطر توانمندسازی زیادتر شده. یعنی وقتی خانم‌ها توانمند میشن حقیقت باز میتونن برای حقوق استاد شون. شما میبینین که مکتب‌ها اندازه راجستریشن و ثبت کردن دختر خانمایی که میخواین مکتب بخوانن به نهایت بسیار به پیش زیاد شده. پانتونا با می رقم زیاد است. در سطح کمیسیون اصلاحات اداری فرض مثال ما دفترها و مرکزهای آموزش‌های شغلی را جور کردیم، مرکزهای حمایت بر خانم‌ها را جور کردیم، مرکزهایی که خانمایی که آموزش دیدن، درس خواندن، متخصص هستند. دیتا بانک سی وی هایشان نداریم بر خود که وقتی که کار پیدا میشه مستقیم برشان مراجعه میکنیم. اینا تمامشان کارهایی هستند که توانمند میسازن خانم‌ها را در مقابل پدیده‌های منفی بتونن مبارزه کنند. بسیار تشکر. برنامه جرگه آزاد را میتونید در شبکه‌های اجتماعی با آدرس اوپن جرگه یا جرگه آزاد دریابید. در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام با همین نشانی میتونید که پیج ما را لایک کنین و جریان مکمل این برنامه را هم در یوتیوب این برنامه با نام برنامه جرگه آزاد تماشا کنید. وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. یو ځل بیا مو د بی بی سی آزاد جرګې ته هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د ښځو په ونډه باندې غږیږي په حکومت کې څومره ده ویل کېږي 27% کې د حکومت کارکوونکي چې دي دا میرمنې دي یا ښځې دي او د ټولو کارکوونکو د حکومت د ملکي کارکوونکو شمېر نږدې 1500 ته رسېدلی ده. دلته زما خوا کې زموږ ګډونواله ناسته ده، ده ته به مایک ورکړو چې خپله پوښتنه مطرح کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې څنګه کولی شئ هغه ښځو د ښځو شوراګانې چې دي چې د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي او د زرګونو ښځو استازیتوب کوي او په رضاکارانه ډول کار کوي، د دغې شوراګانو ملاتړ وکړئ تر څو چې تاسو وکولی شئ د دې شوراګانو له طریقه هغه بېوزله، هغه کونډې، هغه ښځې چې اړ دي ډېر زیات خدمتونو ته، هغې ته تاسو خدمات وړاندې کوئ، ځکه چې د بېوزلو ښځو د ستونزو حل دپاره همدغه طریقه ده چې دغه شوراګانو د طریقه ورته دغه شي او دا یو پل دی د ولس او د حکومت ترمنځ. او نوم د شمع ننګرهار نه ډېر زیاته مننه ده. پوښتنه کې اجازه یې اوریا خیل صاحب ته به راجع کړو چې پخوا د کار او ټولنیزو چارو وزیر او د ښځو شوراګانې په ستا اوس هم په ولایاتو کې اوریا خیل صاحب مهرباني وکړي. بالکل ستا هغه شوراګانې واقعا ډېر ښه فعالیت لري او واقعا د دې خور د فرمودې په اساس باندې که غواړو چې ډېر زیات بنسټیز کارونه په هغه ښه اړخ او مثبت اړخ د کلو بانډو کې وکړو، دې شوراګانو ته باید مراجعه ډېره زیاته وسي او حمایت یې، ځکه چې دې کې هم با تعهده ښځې ډېرې زیاتې دي، هم تحصیل کرده ښځې او هم ډېر ښه نمایندګي کوي. دوی مختلف فعالیتونه لري، په مختلفو عرصو کې فعالیتونه لري. یعنی دوی زه خبره یم چې مثلا یو څو کمپاین اوس په دوی ډېر شدیدا پکې اشتراک وکړه د ښځو په برخه کې. یعنی دوی ته که موږ وظایف ورکړو او دوی وهڅوو او تشویق یې کړو، ډېر زیات کولی شي. خو د کار د موندلو یا د ښځو ته د کار ته د ښځو ور معرفي کولو کې هم دوی رول لري.
حتما یو څه رول باید ولري دوی، ځکه چې دوی د کلو د بانډو نمایندګان دي. و یو وخت کې چې د انکشاف دهات وزارت چې کوم پروژه عملي کولې دوی نه مشوره اوس هم دوی انکشاف دهات سره ارتباط لري او همدا اوس هم هغه سیتیزن چارتر چې ورته یو برنامه دوی سره ډېر زیات نږدې اړیکې لري. بله امین صاحب تاسو څه پیژنئ؟ مننه شمع بیبي. ما مخکې یو مرحله د هغه معرفي تشریح کې چې دغه پروګرامونه چې څنګه ښځې توانمند کیږي چې حکومت ته ورداخل شي. بله مرحله هم شته پکې. بله مرحله یې دا دی چې موږ باید د ښځو د راتګ زمینه د ښځو له لارې نه مساعده کړو. مثلا شوراګان اکثرا په رقابتي مسایلو کې اوس کمیسیون نه چې کمیسیون موقف نه چې خبرې کوم، خو داسې ده چې یو حکومت خدماتي ادارات وي نو مجبور دي چې ځکه مامورین د خدمات ملکي دي مجبور دي چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته او د هغې مقابل کې معاش اخلي د خلک. ځینې وخت د خدمات داسې مستقیم نه وي، ځینې وخت خدمات د رقابت له لارې نه وي. نو دا د حقوقي نظره د یو ډاکټر خدمت او د کمیسیون اصلاحات اداري خدمت فرق کوي سره، ځکه د ډاکټر خدمت هر مریض چې ورته ورځي باید خدمت ورکړي ځکه هغه مریض دی ډاکټر دی. د کمیسیون اصلاحات اداري خدمات بیا لږ متفاوت وي، هلته بیا رقابت وي، 2 نفره 3 نفره سره مساوي حق لري، ټول افغانان دي. او تاسو خپل کمیسیون کې ودا فیصدي که وپوښتي څومره دا اوس دا ډاډ ورکوي یا دا اندېښنه په ډاګه کوي؟ او په کمیسیون کې تعداد د ښځو تعداد ماشاءالله ډېر ښه دی. څو فیصد؟ دغه اوسط فیصد چې فیصدي چې ما 28% ووایي دا په کمیسیون کې منعکس شوی دی. په کمیسیون کې عین د دې نه هم شاید اضافه دغه د تصمیم نیونې په دغه سټیج کې څومره دي؟ لکه کمیشنران څوک چې امتحان اخلي، څوک چې نمرې ورکوي، دې کې د مامورین نه درته؟ موږ اقلا 2 نفره کمیشنران زنانه لرو، 3 نفره لرو، 5 نه د اتو نه زنانه کمیشنران لرو. په دې کې کمیشنران خو خدمات ملکي نه دي، کمیشنران خو سیاسي پوزیشنونه دي چې کله خدمات ملکي نه غږیږو بیا رئیسان لرو په خدمات ملکي کې، مامورین لرو، مدیران لرو، مامورین لرو، اجرایي کسان لرو چې دا تعداد زښته زیات دي. د تصمیم نیونې په مرحله کې وایي د ښځو ونډه کمه ده، که ښځې شته ده 28% ته اشاره کیږي، دا په دې ټیټه کچه کې دی وایي. ما پیشترم گفتم که زنها حضور دارن، مثلا در ولسوالی ما گفتم بغیر از معلم مقابله و نرس دیگه کس زن نیست. در تصمیم گیری متاسفانه تعداد زنها کم است. در پست‌های سیاسی که زن معرفی میشه متاسفانه از آدرس یک مرد معرفی میشه. معمولا یک رهبر یک خانم دست سرش میبونه که این زن شما به فلانی وزارت معرفی کنین. این هنوز فرهنگ غلط است. زن که لیاقت از چوکیداری داشته باشه متاسفانه کمتر معرفی میشه تا ای که یک مرد یا یک زورمند یا یک آقایی که رهبر است و مردم از او یک یا حراس داره یا ضرورتش دارن به فرمایش از او مقرر میشه. ما دو رقم تاسو هم دا کارو کوي نیست کولای؟ بله مشرانو جرګې غړي یاستئ د ولسي جرګې غړي وایاستئ تاسو یو څوک معرفي کوي یا زور مو له سره برابر نه زور نه لرو هغه قطر کې نه راځو. مثلا یو ځوان جلی ته زه ګورم چې ځوانان جلی دي شاید وایي چې ممکن دغه آینده وزیر د دې کابینې زه اوسېږم ځان ته رشد ورکوي او که دا پوشي چې نه زه څو چې د هغه رهبر دروازې شاته ورځ لاړه نشم د هغې لاسونه ښکل نه کړم زه به مقرر نه نشم د دغه حالت نه ووځي دا یو اسانه طریقه ده چې خپله ښځه ته رشد کوي. ډېر تشکر. ممنون. باز هم وقت را مگذاریم به اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دسته خود بالا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض احترام دارم. متاسفانه در بیرون وقت آمارهای وحشتناکی رو ما میبینیم و شما در این ارتباط چی گفتنی دارین و چی برنامه‌ای دارین برای مسئولیت خانم ها که شما از مسئولیت خانم ها یاد کردین؟ تشکر. شما مهربانی کنین. به نام خدا فرزانه احساسم، فارغ التحصیل علوم سیاسی. تبعیض مثبت چقدر در ادارات دولتی که تبعیض مثبت که از سوی دولت برای زنها قائل شده چقدر کارساز بوده و چقدر یعنی کارساز خواهد بود؟ آیا فکر نمی‌کنید بیشترین پست هایی که به صورت سمبولیک زنان در اونجا قرار داره به دلیل تبعیض مثبت است که فعلا زنان نمیتونه که یک در پست های کلیدی مقرر شوه و او واقعا بتونه که از یعنی در رأس تصمیم گیری باشه؟ تشکر. مننه. امین صاحب اول تاسو مهربانی وکړئ. ما پیشترم به اشاره کردم که ما فعلا پالیسی ارتقای خانم‌ها در خدمات ملکی را داریم که در اوجا یکی از ستونهای اساسیش مسئولیت خانم‌ها است. دفترها باید مثلا قسم باشه که از بیرون بتونه دیده شود، یک ترانسپرنسی وجود داشته باشه، که شیشه وجود داشته باشه، که دفتر بسته نباشه تا اونمو مسئله امکانات خشونت به علیه خانم‌ها چانسش کمتر شود، تناسب
تناسب نشست همکارا دفتر در وجود نظر گرفته شده و به این ترتیب خشونت‌ها تنها در داخل خود اداره مختص نمیشن. میخوایم صحبت کنیم سرمی تبعیض مثبت از جمله دیگه اقدامات که دو دانش ما پیشتر صحبت کردم برای ارتقای سهم زنان در خدمات ملکی. ولی تبعیض مثبت ما شخصا چون بس وظیفه اجرایی دارم بسیار در امتحانات شرکت نمیکنم و دو سه امتحان که شرکت کردیم اتفاقا ما متقاعد شدیم وقتی خانم در چوکی امتحان ششتمی باشه بسیار توانمند می باشن، حتی به تبعیض مثبت ضرورت نمی داشته باشن. یعنی تو نیست که خانمای افغانستان هستن اینا هیچ تحصیل ندارن، کم تحصیل دارن، همیشه به کمک و تبعیض مثبت ضرورت نه. نمونای مثال خوبش شماست، این خواهر ماست که تشریف دارن. تشکر. مخکې صافي صاحب تاسو در سوریا خیل څه د ستونزه څومره پراخه ده دغه د دفترونو کې د ښځو دپاره د کاري مسؤلیت نشتوالی، دوی څه اندېښنه ورته درلوده خپله مو یو کارکوونکي د په سترګو لیدلي داسې مسایل؟ بالکل دا همدا اوس هم موجوده ده په اداراتو کې. خوشبختانه شروع سوي دي کارونه شروع سوي پر ضد یې ډاکټر صاحب وویلې چې موږ د مسؤلیت لپاره د ښځو چې اولین له اولویتونه ده چې دوی غواړي کار پې وکړي. اما دا ډېره پیچلې پروسه یې تشریح کړله. هدف مې دا ده که موږ دا ووایو چې ښځې بالکل مسؤونه سوې دا یوه غټه اشتباه ده چې موږ یې اوس کوو، ځکه چې موږ خپلې کمتیاوې کمزورتیاوې باید ومنو، هغه په قوت تبدیل کړو، اصلاح کړو. په غیر د هغې که موږ د دې تریبیون د مایک له لارې غټې خبرې کوو او عمل هلته صفري، بیا د موږ او د خلکو مسافه ډیریږي سره. خانم صافی و پاسخ شما رو بدهید. بله، من گفتم که تبعیض مثبت من طرفدارش هستم تا یک وقته، تا وقتی که زنها توانمند شوند، تا وقتی که فامیلا دختر پسر خود یک جای به یک برابر سطح دانشش برسند. مثلا امیال شما شاهد هستین که اکثریت فامیلای ما پول ناچیزی که دارن، چون فقر است، مردم به قدر وضع اقتصادشون خوب نیست، اما پیسې ناچیزی که دارن کوشش میکنن سر تعلیم پسر خود زیادتر مصرف کنن. بیشتر پرسش متوجه تبعیض مثبت در حکومت بود، چقدر میتونه هم خانم‌ها را به یک شکل امتیازخواه بسازن و چقدر میتونه امتیازخواه باید نباشه. مثلا تقاضای ما است که در امتحانایی که برای رقابت میره، چون شرایط زندگی خانم‌ها در افغانستان هنوز بسیار فرق داره نسبت به مردا. ممکن اونا تجارب خوبتر داشته باشن، ممکن مردا چون زیاد کار کردن، زیاد با مردم بودن، در اجتماع بودن، سوالایی که مثلا زیادتر اجتماعی می باشه یا آفاقی می باشه برای اونا روشن‌تر باشه نسبت به خانمی که همیشه مکتب رفته دوباره خانه خود آمده و معلوم دار تمام ارتباطاتش همراه مادر خوارش است. ما میگیم برای در این توقعات اگه 5 نمره یا 10 نمره یک کمک به زن میشه، این مثبت از دې شرایط میشه. ډیر زیات تشکر. په دې راتلونکي برخه کې به په دې بحث وکړو چې د ښځو ونډه په دې سولې په بهیر کې څومره ده. اوس یو لړ اندېښنې دا دي که سوله وشي په یو ډول باندې کیدای شي دغه کومې لاسته راوړنې چې د ښځو د حقونو له اړخه یادېږي دا هم له لاسه ووځي. اوس یو لنډې وقفې ته ځو. مخکې له هغه نه درانه لیدونکي او اورېدونکي کولی شي موږ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او دارنګه یوټیوب له لارې هم پیدا کړي. د فیسبوک ادرس باندې کولی شي خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړي. ادرس یې دا د آزاد جرګې او دارنګه جرګه آزاد او اوپن جرګه. اوس یو لنډه دمه اخلو. یو ځل بیا هرکلی درته وایو په افغانستان کې د ښځو په ونډې باندې غږیږو په حکومت کې څومره ده او اندېښنې شته. لا هم د فضا له اړخه ویل کېږي چې ذهنیت یا چاپېریال هغومره چې توقع ده نه ده برابر سوی، خو په وروستیو 18 کلونو کې ویل کېږي کافي پرمختګ باندې سوی ده په دې برخه کې. اوس 22% کې د افغانستان د حکومت کارکوونکي دا ښځې دي او تمه دا ده چې په راتلونکي کال کې 10% ته دا ورسوي. په دې برخه کې به په دې لږ وغږیږو چې د ښځو ونډه په سوله کې څومره باید وي. اوس داسې ښکارېږي چې اندېښنې په دې تړاو باندې شته. اوریاخیل صاحب که تاسو نه وپوښتو بیا به صافي صاحب نه وپوښتو، هغه سولې شورا کې هم ده، ولې دغه اندېښنې مطرح کېږي؟ اندېښنې اول خو زه هیله لرم چې که سوله راځي او تلپاتې سوله په تضمین سره سوله راسي او دغه لاسته راوړنې چې په 18 یا 20 کلو کې افغانستان اوس لاسته راوړي دا حیف و میل نشي، دا باید تضمین سي، مخصوصا د ښځو حق. تشویش د دې دپاره ده چې د مذاکراتو کې ښځې خپله نمایندګي نه کوی سي، نارینه د ښځو نمایندګي کوي. در حال چې بیا هم وایم موږ 50% په مذاکراتو کې باید 50% کینو. او ډیره جالبه خبره دا ده چې ښځو نه جنګ کړی،
نه د چا حق خوړلی، نه یې څوک وژلي، نه یې تړلي. مګر متاسفانه د میز د مذاکرې باندې چې اول بیا د ښځو خبره مطرح کیږي. زه فکر کوم د ښځو حقوق ځکه دا ډېره اغېزمنه ده بالکل دا برخه. په اساسي قانون کې د ښځو حق معلوم ده، په شرعي قانون کې حق معلوم ده. نو زه فکر کوم چې د ښځو حق باید مسئول پاتې سي او احترام ورته وسي. سپاس. این نگرانی زنان از کجا ناشی میشه؟ در بحث سال وقتی که در میان می خانم ریاخیل گفتن که این مسائل باید بیشتر تبارز داده نشه و مسائل ملی پرداخته شود. فکر میکنین مهم نیست زنان باید پرداخت شود؟ پس سر و صداهای خانم‌ها در داخل به چه معناست؟ باید هر سالی که میشه در حضور داشت زنا باشه. ما از این راست داریم که مردا با هم میشینن. از این هر زن در افغانستان فکر میکنم که زن نیست که میگه تشریح بدرش نشود، باور هستن که بگوین در مسئله صلح که ما به شرط صلح میکنیم که در قانون اساسی در اون مادهش که حقوق زن و مرد مساوی گفته سر از او باید بحث شود یا تجدید نظر شود. از این ما راست داریم. باید همین امتیاز به خانم‌ها خودشان میداد و خانم‌ها میشیدن و یک نماینده خود یا دو نماینده یا 10 نماینده خود روان میکنن. میگن آدرس مشخص و یک اجماع وجود داره خیلی کوتاه بین زن‌ها مخصوصا. خب یک آدرس مشخص وجود نداره، اما وزارت زنان میتونن رهبری زیر بگیره و البته با اشتراک جامعه مدنی، با اشتراک زنایی که فعال هستن، آدرس هر کس خودش از خود ساخته میکنه. من انریزه در میسابلان بیا مردم اینجا سلب نشه. ای که خانم‌ها امروز خواستار دخیل بودن در پروسه صلح هستند، از بیم از این هستند که چیزایی را که ما در 18 سال به دست آوردیم، یعنی خودش یک شاخص است برای اینکه که ما پیشرفت داشتیم در قسمت زنا و پیشرفت به قهرمانی زنا ما داشتیم. یک خانم، یک خواهر ما با مقابل کل عرفای بسته جامعه ما استاد شده، ژورنالیست شده، خواهر ما دکتر شده، خواهر ما هنرمند شده، خواهر ما دیگه کار در سکتور خصوصی به دست آورده و این به خون و به قهرمانی خود به دست آوردن. نمیخواد خانم‌ها که قهرمانی این دستاورد خود از دست بدن. که کم د سولې کم تړون کیږي څومره کسان ستاسو اندېښمن دي کېدای شي دوی دغه کمې لاسته راوړنې یا حقونه چې دي د له لاسه وځي که لاسونه څوک اندېښمنې لاسې جګي. خوب است از میان همین نگرانی هایی که در پیوند به صلح دارن یک پرسش هم داشته باشیم که میتونه برنامه را بیشتر منسجم‌تر بسازه و همین ادعایی که بیشتر ما میگیم نگرانی بین زنان وجود داره هم ثابت بسازه. شما میتونین دیدگاه و یک پرسش داشته باشین در میان بینه. بيدله د زابل ولایت اوسیدونکی یم. کوم خبرې چې صافي صاحب ویل او امین صاحب ویل و په کوم برخو کې چې ښځې ونډه نه لري نو په هغو سیاسي چارو کې او په همدغسې نور چارو کې چې کومې ښځې برخې نه لري دغه نه ګډون نه لري نو باید هغه ته ګډون ورکړي. په کم چې د سولې په پروسه روان ده په دې د سولې په پروسه کې کوم ښځه ګډون لري که د پاکستان که د خارجي که د هر مملکت ښځې خو خپله طالب چارواکي د ښځو د ګډون ونډه نه لري. مننه. تاسو مو وایي زیات دي شي دغه ته به مو وخت ورکړو. با اجازه میمانای عزیز، کاملا ولیزاده هستم، کارمند صحی جامعه. ما کار کردیم، تجربه کافی پیدا کردیم. کار ما که به اوج رسید مؤسسه بر ما گفت که پروژه ختم شده و ما حمایت اینال از کجا ما را حمایت کنن یا که ما کار خود ادامه بدیم. ډېر زیات مننه. فکر نکنم دا د امین بیشتر روی مسئولیت شغلی بیشتر صحبت میکردن که در افغانستان مسئولیت شغلی در بسیاری از جاها وجود نداره و خانم ها نمیتونن در یک آدرس خوب از آقای امین را داشته باشن. اینا کسایی هستند که با ختم قرارداد کارشان ختم میشه. قراردادشان از قبل پیش بینی شده می باشه که برای 1 سال است، برای 2 سال است، برای 6 ماه است. بعد از ختم ماموریتشان قراردادشان ختم میشه و دیگه اینا نمیتونن ادعا کنن که ما با طبق کدام قانون مسئولیت شغلی داشتیم. پروژه ها هم از این رقم هستند و سایر قراردادهای بیرون در سکتور خصوصی هم از این رقم هستند. اما ایجاب میکنه که شرکت ها و بخصوص مؤسسات غیر دولتی اینا بزنس پلان بسیار واضح و کلان داشته باشن تا ای که امی انگلیزا برش ترانزیشن این ان اوت میگن که وقتی که یک پروسه کاری خلاص میشه اینا باید یک میاد برای مامورین و برای کارمندای خود پیش بیان کنن که شما در ظرف 6 ماه قراردادتان ختم میشه و این 6 ماه شما وقت دارین که بتونین به یک جای دیگه انتقال شوین، خودتان کاریابی کنین برتون. صحیح ور خیل تاسو مهرباني او پښتنه تاسو راځي. تشکر. تړاو څه کولای شي یا خود لنډمهالي لپاره یا د اوږدمهالي لپاره. د اوږدمهالي لپاره موږ باید خپل ملي برنامه مخصوصا د روغتیا برخه کې د تعلیم تربیه برخه کې دا ډېرې غټې ملي برنامې دي دا ټول باید په تداوم باندې او په
ملي بودن باندې فکر وکړو. هغه د یو انجو راغلی ده، کار یې کړی ده، یو څو ورځې کار وکړ، بیرته سقوط څه. ولې د دوی کار ډېر غټ کار وڅې کوی. د هغې دپاره دې ته باید بنسټ کېښودل سي په دولتي چارو کې چې څنګه موږ ده ته ادامه ورکړو دې کار ته. یعنې د یو پروژې یا د یو پروپوزل یا د یو لنډمهالي سیستم قرباني نه سي د دوی کار. دې هیله لرم چې هغه زیربط وزارتونه خپل اجراات وکړي. خانم صافی، حدوداً 33% رای دهندگانی که در انتخابات پارلمان اشتراک کرده بودند زنان بودند. چقدر فرصت‌های مهیا شده تا میزان اشتراک زنان در پروسه‌های ملی و کمک کردن حکومت به یک مسیر درست‌ترش مساوی بوده و متوازن هست؟ در شرایط مملکت قسم است که آدم توقع هم نمیکنه که میزان مشارکت زنان و مردان مساوی شود. برای که از نظر فیزیکی زنان نسبتاً توانمندی زیاد ندارن. مثلا بعضی پروسه‌ای که در یک جای میشه مردم میتونن مثلا به یک فاصله دورتر برن و خانم‌ها نمیتونن رفته، یا مثلا امنیت منطقه قسم می باشه که برای یک مرد بسیار آزاد میتونه اونجا گشت و گذار کنه، اما خانم به خاطر از اینکه مسئول باشه. همونطور که شما گفتین مثلا 30 و چند فیصد زنها اشتراک کردن در مسئله انتخابات. این کلش مربوط شرایط است. چون شرایط زندگی قسم است که هنوز ما اصولتایی را که باید داشته باشیم نداریم. و یا ترانسپورت درست نیست. حکومت نمی مشارکتشان نادیده نمیگیره و مد نظر گرفته و برشان بیشتر سهم میده با توجه به اشتراکشان. ما فکر میکنیم این مسئولیت حکومت است، اما قسم تعهد دارن در مقابل قانون تعهد دارن که باید کل اتباع افغانستان مثلا برشان حقوق و امتیازات مساوی داده شود. تنها این مسئولیتش است. همچنان اینا تعهدات بین المللی هم دارن که مثلا مشارکت زنان رتمی. ما خوشبختانه که این تعهدات یک کم اگر زیادتر نقطه فشار است، اگر نه شاید کمتر از این بودیم. این تعهدات حکومت داره و این وظیفه‌اش است که به شرایط مساعد بسازه. اما که متاسفانه ناامنی سبب از این شده، یا مثلا مخالفین مسلح حکومت قسم شرایط خراب میسازه که خانم‌ها اشتراک کرد نمیتونه، این دیگه معضل است. بیا ګډونوالو ته وخت ورکوو. د اخر قطارو کې څوک موږ نه دی اخیستي، بلې تاسو قلم چې کړی ده مهرباني وکړئ تاسو. زما سوال د دواړو ښځو څخه دی چې نماینده دي په دولت کې. نو تاسو ویل چې ښځې باید مسؤله اوسي تر څو په جامعه کې خپل نقش وښیي. نو تاسو د ښځو لپاره څه فعالیتونه او څه پالیسیګانې لرئ چې په آینده کې ښځې باید مسؤله د کور څخه ووځي، چې نه فامیل ورته تشویش ولري او خپله ښځه هم په ښه فکر سره لاړ شي خپل فعالیت ته، خپل نقش وښیي په جامعه څنګه ته کې. بل ګډونوالی هم ناست دغه هم لاس پورته کړی، دغه سوال به هم واخلو، بیا به جوابونه ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شیلا رحمانیم د کونړ ولایت څخه. زما پوښتنه د سولې په هکله ده. دا وایي چې وچه ډوډۍ دي خو سوله دې وي، په سر مو بام دې نه وي خو سوله دې وي. موږ دا وایو چې سوله هر سړی چې کوشش کوي چې سوله راولي، هغه دې باید د خپل د کور د تهداب نه دې شروع کړي. دلیل یې څه شی ده چې خلک په خوله نارې وهي چې سوله او په زړه کې د سولې نیت نه لري، خو چې کله د کور موږ او تاسو په کور کې سوله نه لرو، څنګه بهرني هیوادونو سره کولی شو د سولې غوښتنه وکړو او هغوی موږ سره هماهنګ شي او د سولې د راتلو په خاطر تصمیم ونیسو او دا فیصله وکړو. مننه. پورې اخیل سبا ول تاسو مهرباني وکړئ د هغوی پوښتنې ته که تشکر. اول خو د یو ښځې په صفت چې زه د خورګانو نمایندګي باندې دلته اوس ناسته یم، همداسې په میډیا کې ظاهرېږو، همداسې چې تاسې غږ جګه ورچېرې. دا اول د موږ فردي وظیفه ده چې زو او د تاسې له نمایندګي نه موږ خبرې کوو. موږ نه غواړو چې د یو ډېرې مترقي او مدرنې او په د غربي سیستم باندې عیارې ښځې په صفت د تاسې نه موږ نمایندګي وکړو. موږ له هغه کلو بانډو نه غواړو نمایندګي وکړو، ځکه چې موږ هم له هغه ځای راغلي یو. نو د موږ غږ چې اوس جګ ده، دا په حقیقت کې د تاسې غږ جګ ده چې جګېږي. مننه ډېره زیاته. اوس یوه لنډه وقفه اخلو، بېرته خپل بحث سره وګرځو. یو ځل بیا هرکلی درته وایم، د بي بي سي آزادې جرګې ته تر اوسه پورې چې کوم بحث کوو د ښځو رول یا ونډه په حکومت کې په همدې مسلې باندې. امین صاحب، کومې پالیسۍ تر اوسه پورې شته د ښځو د کاري مسؤلیت دپاره په حکومت کې؟ زه نه وایم چې په دغه پالیسي په تصویبولو سره ټول مشکل حل شو، ولې دا لاره ده چې حلیږي. دا مبارزې ته ضرورت لري، دا وخت ته ضرورت لري، دا تلاش ته ضرورت لري.
لکه څرنګه چې دغه 18 کالو کې د هغه نه راغلیو ته دغه ځای پورې رسېدلو سفر نه نو انشاءالله په راتلونکي کې به داسې یو حالت ته ورسېږو چې ښځې په خپلو دفترو کې ځان مسؤل احساس کړي. اوس په دې بهرنیو ادارو کې ستاسو کار کوئ د نړیوالو ادارو کې هلته مثلا دغه د چاپیریال د امنیت په تړاو باندې مشخص کورسونه دي چې هغه ته باید ولولې آنلاین دي ځینو ته حضوري په دفتر کې ټرینینګونه ورکول کېږي داسې کوم پالیسي شته چې د حکومت لوړپوړي چارواکي رئیسان وزیران معینان یا تصمیم نیولې مرې دوی تاسو وروزئ د خپلو کارکوونکو سره خصوصا ښځو سره څه رقم وضعیت کې یا د چاپیریال څنګه خوندي کړي حمایتي خپله د ښځو ملي پلان څه رقم پلان نومیږي که نه یو پلان لري د ښځو نپوا دغه پلان په خپله یو تګلاره ده یو رودمپ دی او باوري د لوړپوړي چارواکي رئیسان د پوهېږي په دې باندې او اوس زه غواړم درته وایم چې په مثلا په انسټیټیوټ د خدماتو ملکي کې موږ کورسونه لرو د دې دپاره چې مختلف درجې مثلا هغه سینیر لیول مامورین کولی شي پکې شرکت وکړي اجرایي لیول مامورین پکې کیدای شي شرکت وکړي د لنډ د سولې په تړاو که څه ورته وینا لري تاسو سولې شورا متاسفانه د افغانستان سوله همست چې همته که جنگ افغانستان جنگ افغانی نیست پروسه صلح هم پروسه افغانی نیست ما ضرورت داریم ما باید صدا بلند کنیم اگه خاموش بشینیم معلومدار که از تقسیم ما نیست ما باید به خاطر آوردن صلح اول اما شما گفتین رهبرا بین خود صلح کنن این رهبرایی را که من میشناسم اینا هیچ وقت تا که منافع شخصیشان برآورده نشده قصه گپ دیگر نیستن باید ملت اینا را مجبور بسازن که به این پروسه ها سرخم کنن. تشکر. باز هم وقت را میگذاریم به اشتراک کننده ها خواهشاً خیلی کوتاه چون دقایق اخیر برنامه است و شما پرسشتان رو در میان بانید. بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې ګرانو مېلمنو ته او حاضرینو ته زما پوښتنه ښاغلي امین صاحب ته متوجه ده لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې ښځې د ټولنې د نیمې برخې څخه هم زیات دي همدارنګه مشکلات هم د نارینهو په نسبت زیات دي نو د هغه او ځینې مطرح ښځې چې دي چې تر یو کچې مشکلات کم دي خو هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې دي په لرې ځایونو کې دي هغوی د هغې مشکلات تاسو څنګه لاسرسي کولی شئ او د کومې مرجع نه ورته مراجعه کولی شئ. ډېر زیات تشکر. نوم دی راهیل د کونړ ولایت. ډېر ښه. و یک پرسش دیگه آخر نه دویم قطار کسی ده. بسم الله الرحمن الرحیم سمیه هستم از بغلان. سوال من مربوط به بانو صافی میشه نشست‌هایی که در رابطه با صلح برگزار میشه چرا زنها در اون نقش گسترده ندارن و وظیفه حکومت در این باره چی است؟ بیشتر جواب دادن. یک سوالی که مطرح میشه معمولا نقش سمبولیک زنان در اداره‌های حکومتی و مخصوصا در سطح رهبری است. شما یک تجربه دور وزارت کار امور اجتماعی داشته و تجربه شما و چشم دیدهای شما بیشتر از همه است. چقدر شما فکر میکنین که این نقش واقعا سمبولیک است و خود اداره ها همین گونه تنظیم شده یا زنان نمیتونن شایسته سالاریشان ثابت بسازن؟ خانمایی که در جاهایی که مقرر میشن در پست‌های تصمیم گیرنده و در پست‌های سیاسی یکی از وظایف بزرگشان است که در ادارات خود حق و مسئولیت زن چون زن است. اول خب به سطح ملی کار میکنن برای تمام افغانستان و او مسئولیت داره که برای تمام مردم افغانستان خدمات خود عرضه کنه. اما در یک بخشش زن است به خاطر زن باید کار بکنه و اونا باید مسئول بسازند ادارات خود زنا را از نظر مسئولیت اجتماعیشان از نظر مسئولیت کاریشان. در غیر از او به نظر من اگر تنها به شکل سمبولیک زنا برن و تنها بگوین که چوکی را پر کرد فعلا چگونه است؟ آیا سمبولیک هست و یا این انتقادها غیر؟ ما نمیگیم که تمام خانم‌ها سمبولیک است. یک تعداد خانم‌های بسیار مبارز و پرکار هم داریم که واقعا کار میکنن برای خواهرای خود برای طبقه زن اما یک تعداد شاید باشه که تنها میخواین چوکی داشته باشن. بنان به نظر من در هر جایی که زن مقرر میشه تاسو کابینه کې نظر اوریدل کېده؟ بالکل ما یو لډیرو هغه خو اساسي ټکونه چې ما مخکې مویلې خوشبختانه منګه اوس په خاطر ز په کابینه کې ما اوس هم سیاسي لیوالتیا لرو دې ته چې ښځې باید حمایه سي او حمایه لرو ولی دا حمایه باید منګه دوامداره کو. دا به نن د یو شخص د دوه شخصو حمایه سبب نه ځکه چې اشخاص تبدیلیږي همیشه اما من باید په هغه سیستم باندې کار وکړو چې ښځو ته دا حمایت څنګه دوامداره کو. ځینې نیوکه لري چې یو خاصه کړۍ دی یو خاصه کسان دي همدغه نارې وي ولې داسې دا غږ ولې سرتاسري نه مثلا د کلیوالو سیمو نه ښځې غږ نه کوي
زه فکر کوم چې که کلیوالو سیمو ته شرایط مساعد شي هغوی هم کوي. د هر یو درد پوښتنه وشي هغې خپل د درد خبره پورته کوي. دلته زمینه تاسو وایي مساعده ده غږ پورته کولی هلته چې زمینه مساعده ده هلته چې ښځې اواز خپل پورته کولی شي زه فکر کوم ښځې خپل غږ پورته کوي. او له سولې وروسته د ښځو وضعیت ته څه ډول ګورئ؟ اول خو امیدواره یم چې د سوله راشي. سوله هغه شی چې تاسو ویل مثلا چې زموږ خور ویلې چې ډوډۍ دې نه وي خو سوله دې رښتیا وایي و راضی که یک زن یا بصورتمون در جامعه مردم رشد کنه باید صلح باشه. سول تو سره رقم ګوري راضي نه راضي د ښځو حقونه کېدای شي مشکل سره مخامخ سي خنډ سره که نه سي څه ډول درته برېښي دوی هم پکې دي؟ بله زه فکر کوم چې صلح راځي بالاخره اماده چې څه رقم راځي په څه شرایطو باندې راځي دې باندې باید کار وشي. مننه امین صاحب له سولې وروسته تاسو د اداري اصلاحاتو له اړخه که ورته ګورئ د ښځو کار ته څه اندېښنه شته که همدغسې به روان پر مخکې روان یو همدغسې کوم تاسو پلان نیولی داسې کال ته به 10 په سلو کې د حکومت مامورین یو همداسې پورته زیاتېږي؟ مننه. زه خو دا آماده یم چې په سپین کاغذ باندې امضا وکړم که سوله راشي انشاءالله افغانستان ته افغانستان به ګل ګلزار وي. نه تنها چې د ښځو ونډه بلکې تجارت به دلته ډېر ښه شي. امنیت خو طبیعتا ښه کېږي. تحصیل تعلیم و تربیه هر اړخ د ژوند به 100% تغییر وکړي. صحیح ډېره زیاته مننه. وریاخیل صاحب تاسو که جنبندي کې څه ور زیاتوئ د ښځو راتلونکی څه ډول درته برېښي که افغانستان همدغه ډول روان وي که سوله راغله او که وضعیت له دې خراب سو دغه درې وړو احتمالاتو ته که سړی ګوري څه ډول درته ښکاري؟ سوله خو والصلح الخیر سوله کې خیر ده دا هر څوک پیږي چې سوله راسي وطن کې خیر راځي مطمئنه چې هر په ټولو عرصو کې پیشرفت راځي. افغانستان غریب مملکت نه ده. افغانستان ډیر بډای مملکت ده ولی متاسفانه جنگ او دښمنان موږ نه پرېږدي چې د خپلو ذخایرو نه استفاده وکړو له خپل هغه غټې منابع بشري چې ځوانان دي که ښځې دي که نارینه دي چې استفاده ترې وکړو. و فکر میکنم که نقششان بیشتر خواهد بالکل د هغې دپاره زه مطمئنه یم چې ښځو ته به ډېر ضرورت پیدا سي په سوله کې چې که بس له سولې نه دوی کار وکړي ځکه چې همدا اوس یوه ښځه چې له کوره ته دفتره یا ته مکتبه ته پوهنتونه پورې دا نسي تللی دا د ناامني له کبله ده دا د جنګ له کبله ده. که سوله راسي ټول شیان سرکونه قیر کېږي او خلک به ارامه ځي په خیر. یوه لویه غوښتنه هم دا ده چې د لوستو ښځو نه بغیر نالوستو ته پام ډېر سي. امین صاحب زه نه پوهېږم د حکومت پلان به دې ته صحیح لږ تر لږه سي د کلیوالو ښځو چې کار نه لري دوی ته په یو ډول باندې کار پیدا شي او د هغوی ژوند ورسره ښه سي. له خپلو درې واړو میلمنو څخه د وریاخیل صاحب څخه نجیب امین صاحب څخه او صافی صاحب څخه مننه کوو چې په ننني بحث کې له موږ سره ګډون درلود. له بده مرغه زه پوهېږم پوښتنې پاتې سولې خو وخت هم دومره و. و از شمار از بانوان و آقایانی هم که از نقاط مختلف در جرگه امشب با ما همراه بودن و جرگه امشب را با پرسشاشان ما را کمک کردن سپاسگزاری میکنم که حضور پیدا کردن و در جرگه آزاد تشریف آوردن. تا جرگه بعد الله نگهدار. و مخمخ